دوستانو د کنډیشنل فارمټینګ شپږمې ویډیو تاسو ته وړاندې کوو چې د ډیټا بارز یا سلینو کې پټه دا هم د شرایطي بڼې یا د کنډیشنل فارمټینګ د آپشنونو د جملې څخه یو آپشن دی چې د مایکروسافټ اکسل په سلینو کې د نمبرونو سره یا شمیرو یا عددونو سره کارول کېږي دوستانو، او د نمبرونو په مطابق باندې په سلینو کې پټې راکاږي. په دې معنی که چېرته فار مثال په یو سل کې شمیره څومره لویه وي هماغومره دغه پټه لویه وي، او که شمیره یا عدد یا نمبر څومره کوچنی وي دغه پټه هم کوچنی وي، چې دا عموما د ډیټا د ښه ښودلو لپاره او د ویژوالایزیشن لپاره ډېر استفاده کېږي دوستانو. راځئ همدغه په عمل ډول ګورو. دوستان دا زموږ جدول دی، غواړو چې په دې کې همدغه ډیټا بارز په عمل ډول وګورو. زه راځم فار مثال دغه کالم سلیکټ کوم، راځم کنډیشنل فارمټینګ ته، ډیټا بارز ته. دا مکمل آپشنونه دوستان تاسو هر یو باندې تاسو کلیک کوئ، اتومات هماغه تاسو دلته په لایف توګه په فیمیلز کالم کې ښایي. فار مثال ګورئ دغه 9 شمیره د 9 مطابق باندې دغه پټې دلته راکش شوې ده. دغه پټه دې ته بارز وي دوستانو، ډیټا بارز، چې همدغه دا کوم ښودنه یا دا کوم ویژوالایزیشن چې دی یا دا کوم پټه چې راکاږل شوې ده دا د ډیټا بارز څخه عبارت ده دوستانو. ګورئ څومره چې عدد لوړیږي هماغومره دغه پټه لویه ده، او څومره چې عدد یا نمبر کوچنی کېږي دغه پټه هم په هماغه اندازه کوچنی وي دوستانو. که دغه صفر کړمه فرض مثال بیخي هغه صفر شو، که فرض مثال دا یو کړمه نو د یو په اندازه باندې دغه بار هماغومره غټیږي یا لویږي یا کوچنی کېږي دوستانو. کولی شئ دوستانو چې تاسو د دې سټایلونه هم بدل کړئ. فار مثال هر یو چې ستاسو خوښه وي، هر یو چې تاسو ته ښه ښکاري هماغه تاسو کلیک کړئ او فقط دلته تاسو کتلی شئ. ګورئ دوستانو دغه ډیټا بار